قبلیږي او د هغې هغه وخت راغلی دی نو هغه حدیث کې دا دی چې یو ساعت دی هغه حدیث کې الساعه ټکی راغلی نن ته په دې بیان کې زه درخوایم چې د جمعې په ورځ هغه کوم ټیم دی چې ستاسو دعا قبلیږي نو راځئ دا بیان پوره وګورئ د یو ورو سوال کړی دی چې حدیث کې راځي د جمعې په ورځ چې کومه دعا قبلیږي او د هغې هغه وخت راغلی دی نو هغه حدیث کې دا دی چې یو ساعت دی هغه حدیث کې الساعه ټکی راغلی نو آیا د حدیثونو کې او یا په آیتونو کې چې دا الساعه راشي د دې نه مراد دغه ګنټۍ د شپېته منټه او دا یو علمي سوال دی زه ګوره په دې سوالونو کې هم چاڼ کومه سوالونه ماته دومره راځي دومره چې تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی دومره سوالونه ماته راځي خو بیا په هغې کې زه هغه کس سوال چې هغه مخکې سوال کړی هغه مخکې کېږي او چې سوالي بس سوالونه داسې چې یا کوئی بار بار جوابات شي یا هغه سوال سے سوال نه او یا بس سوالونه راولیږي د سیاست مباره کې تپوس کوي دا پلانې ملک دي او دا بادشاه او دا وزیر اعظم لکه سیاستو کې زموږ څه کار دی او د سیاست زموږ سره څه کار دی که موږ پکې ګوتې ووو نو څه فایده به وکړو نو بعض خلک دا تپوس شروع کړي او بعض بې فایدې تپوسونه شروع کړي او بعض هسې د سوال نه معلومیږي چې هسې تعصب او د ضد د لاسه کوي خو د یو نیم انسان سوال دلالت کوي د هغه په دماغو باندې دا خبره ما مخکې مې څو پیرې ذکر کړې موږ ګوره سړی د سوال نه معلوموو چې بتوفیق الله چې دا سړی په څومره اوبو کې دی او چا چې هم دا سوال کړی دی کوم ورور دا د برخې د لوی علم خاوند دی او د لویو دماغو خاوند دی چې دې ته سوال تلی بلکې سوچ تلی بلکې ډېر مسلمانان خو دې ته سوچ هم نه دي چې جمعې په ورځ یو وخت دی په کې دعاګانې قبلېږي خو دی وایي چې په حدیث کې الساعه ټکی نه الساعه دی شپېته منټو ته ویلی کېږي ځکه چې په عربۍ کې نن سبا ساعه څه ته وایي شپېتو منټو ته وایي یوې ګنټې ته جواب د دې مسلې دا دی چې په قرآن کې هم دا ساعه ټکی راغلی دی او په حدیثونو کې هم شته او د صحابه کرامو په اقوالو کې هم دی بلکې د دین مشران چې دي د هغوی په خبرو کې هم راغلی خو په دې کې قطعا مراد دا ګنټه نه ده کومه چې نن سبا ده او نه ترې مراد شپېته منټه دي ځکه چې دا شپېته منټه یو ګنټه ده د هغوی په زمانه کې نه وه دا کیسه چې یو ګنټه شپېته منټه وي دا د سلفو په دور کې نه وه دا خبره بلکې دا ګړۍ چې موږ په لاسه وو دا په هغه ټایم کې نه وه داسې بلکې دا ورځ 40 ګنټې نه وه هغوی به ورځ او شپه په څه پېژندو نور راوختو نور ډوب شو سپومۍ راوخته سپومۍ لاړه دا د پلانې ورځې شپې سپومۍ ده دا د پلانې شپې او په دې به هغوی ترتیب روان کړه د هغوی سره داسې نه وه چې ورځ 40 ګنټې ده داسې تقسیم د هغوی په زمانه کې نه و ښه نو هغوی دا ساعه څه ته وایي قرآن کې که ساعه لفظ راغلی یا په حدیث کې یا د صحابه کرامو په وینا کې یا د سلف صالحینو د دې معنی الجزء من النهار یا الجزء من اللیل د ورځې څه حصه یا د شپې څه حصه اوږدم کیدی شي او لنډم کیدی شي ښه مقدار یعنی مضبوط نه دی معلوم چې د شپې څه حصه خو دا څومره 15 منټه وي نو بیا هغه منټونو نه راغلي موږ وایو د منټونو دا قصه په هغه وخت کې و دا نه وه په هغه وخت کې لکه ګوره سورة الروم کې یو آیت دی ویوم تقوم الساعه او کله چې قیامت قایم شي یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کله چې قیامت قایم شي نو مجرمان به قسم خوري چې موږ نه دی تیر کړی په دنیا کې مګر یو ساعت ژوند یعنی هغوی قسم خوري په دې باندې چې موږ وخت نه دی تیر کړی مګر یو ګنټه شپېته منټه
نو څه معنی دی یعنی څه وخت لږ وخت هم تېر کړی موږ لږ وخت تېر کړی بلکې د قیامت ته ساعه ویلی کېږي دغې ساعې نه دا ساعه مراد ده دا شپېته منټې چې او 50,000 کاله ورځ ده او هغې ته هم ساعه ویلی کېږي دا ساعت څه وخت ته وي دا وخت کله لږي کله ډېري لکه ګوره حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې د ورځې تذکره کوله وی په دې کې یو ساعت دی فیه ساعه په دې کې یو ساعت دی چې کله یو مسلمان ولاړي په دې وخت کې د الله نه څه غواړي الله یې ولا ورکوي حدیث کې ورسره دا راځي واشار بیده یقللها او پیغمبر ورسره داسې اشاره وکړه وایي داسې لږ وخت دی او وخت یې وخو څو منټه دی نه خو یقللها لږ وخت دی اوس یو سړی وایي چې دا یو ګنټه ده د جمعې په ورځ کې یوه ګنټه ده چې په دې ټیم کې الله دعاګانې قبلوي او مازدیګر مانځه نه بعد یو ماښام ته نږدې ګنټې حساب یې کړی دی او ناست دی د دې نه دی پوه شوی په دې ساعت ټکي باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لږ وخت نو ساعه څه مطلب شو ساعه یې ورته ولې ووایي یعنې د وخت څه حصه ده لږه حصه ده لږه کله د ساعه ډېر وخت هم ویلی کېږي لکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان فی اللیل لساعه د شپې م یو ساعت دی چې کله یو مسلمان دغه ټیم کې د الله نه دعاګانې غواړي که دنیا غواړي که آخرت الله یې وله ورکوي علما وایي دلته د ساعت وخت ډېر دی او هلته لږ و دلیل پې څه دی چې هلته لږ و دلته ډېر دی هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه په لاس باندې دلته اشاره ونه کړه وګوره ساعه ټکی دلته هم دی ساعه هلته هم دی خو د هغې زمانه لږه ده او د دې زمانه ډېره ده زه چې د مسلې تفصیل کوم ستاسو د پوه کولو لپاره کوم چې دا ملګري پې ښه پوه شي نو حاصل د خبرې دا شو چې کله اوږدېدی شي او کله لنډېدی شي بلکې په بعضو حدیثونو کې داسې راځي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کې راځي فسکت ساعه غلی شو یو ساعت دپاره یعنې شپېته منټو دپاره دا خو نشي کېدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو پیغمبر شپېته منټه غلی دی څه نه وایي فسکت ساعه معنی ده چې څه زمانه څه وخت څه هغه وخت بالضبط نه دی معلوم خو څه وخت غلی شو یا یو روایت کې راځي فلبث ساعه څه وخت یې تېر کو په معنی خو دا نه شو چې ګنټه یې تېره کړې ده نو حاصل د خبرې دا شو چې ساعت قرآن کې حدیث کې صحابه کرامو په وینا کې د سلف صالحین په وینا کې څه ته وایي د ورځې څه حصې ته یا د شپې څه حصې ته اوس حدیث کې دا راځي په دې به ته خبره ښه واضحه کړو امام ابو داود امام نسایي حدیث راوړی او دا ورور هم د جمعې د ورځې یو باره کې تپوس کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم الجمعه 12 ساعه د جمعې ورځ څو ګنټې ده 12 ګنټې ده په دې کې فالتمسوها آخر ساعه بعد العصر د مازدیګر د منځه نه بعد د آخري ساعت چې دی په دې کې بیا هغه وخت هغه دعا چې پکې قبلېږي نو ورځ تقسیم شو څو ساعتو ته 12 ته یعنې 12 ګنټې ده دا دومره اوږد تفصیل چې ما وکړو دا څه وشو نه په هغه ټیم کې ګنټه نه وه نو څنګه ګنټه یادوي منټونو د حساب نه و نو څنګه دا یادوي ښه نو اوس بله خبره ته وکړو اوس زموږ دا وخت چې د موږ خو ګنټې حساب وکړو نه لازم به د جمعې ورځ 12 ګنټې کله ورځ لنډېږي کله اوږدېږي نو معنی د حدیث څه شوه 12 ساعته دي یعنی 12 حصو کې تقسیم کا اوس دا حصه 40 منټ هم کېدی شي په نن سبا حساب کې او دا حصه ګنټه هم کېدی شي کېدی شي که نشي کېدی نو د حدیث کې دا مطلب نه چې مازدیګر د منځه نه بعد ته یو ګنټه کښېنه
او په دې کې هغه وخت دی نه دا ورځ ته په 12 ګنټو کې تقسیم کا عفوا په 12 حصو کې تقسیم کا بل دلیل به ته خبره به ښه واضح شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې په اولنۍ ساعت کې د جمعې منزله لاړ دله به الله څومره ثواب ورکړي لکه دی چې اوښ قرباني کړو په دویم ساعت کې چې لاړ لکه دی چې غوا قرباني کړه په دریم ساعت کې چې لاړ لکه دی چې ګډ قرباني کو په څلورم وخت کې چې لاړ لکه چرګې چې قرباني کړه پنځم کې لکه د چرګې هګۍ اوس سړی وایي چې ښه لکه د جمعې د اذان نه مخکې 5 ګنټې حساب کا په اولنۍ ګنټه کې چې څوک لاړ هغه ته دا دویم کې دا دریم کې نه دا غلطه خبره ښه نو اوس دا ساعت چې په دې حدیث کې راغلی دی دی څه معنی دا ده چې ته د نور د راختو نه بعد د زواله پورې د جمعې د منظره ټیم پورې دا وخت په 5 حصو کې تقسیم کا نو د ساعت نه مراد یو حصه شوه د ورځې یو حصه شوه دغه ګنټې ته نه دي مراد کومې چې نن سبا چلی اوس پوه شوي په دې کې نه والله اعلم ښه دا پوره بیان چې تاسو واورېدو د شیخ صاحب نه یو ملګري تپوس کړو چې د جمعې په ورځ هغه کوم وخت دی چې د انسان پکې دعا قبلیږي نو شیخ صاحب ورته بیان کړلو دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله